بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه د ضلعي حکومت ډسټرک یوت آفیسر فهیم دراني صاحب د هغوی ملګري راغلي د دفتر نه، د احسان صاحب د هغوی د ملګرو، د اختر منیر ډاګی صاحب چې زمونږ صدارت کوي، ډېره مننه یې کومه. او ما له خو نه پوهېږم چې څنګه د دوی شکریه ادا کړم، ځکه چې څنګه چې تاسو وینئ زه یو تاریخي لفظ استعمالوم او اکثر په دې باندې ملګرو له قهر ورځي چې ته دا تاریخي لفظ ولې استعمالوې که نه. نو تاریخ شونډو له به ورکړم سرخی د ادب داسې به نه ورکېږم څه ناسې یادګار به پرېږدم. دا نن چې تاسو کوم ایواډونه یې د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د عهدهدارانو یا دا کوم سرټیفیکیټس چې پراته دي دا زما څنګه چې ما بېګا ویلي چې هره 15 زمونږ سرټیفیکیټس دي او 16 ایواډونه یې د عهدهدارانو دپاره. نو دې شاته د اظهار الله صاحب خبره چې اوس قدم په قدم باندې منزل دی که نه، بس هغه کوم مزل چې و هغه مونږ کړی دی زما په خیال، اوس چې کوم قدم ولو به منزل دي. او زما خپل سوچ دا دی چې مخکې کوم داسې کارونه وکړو چې مشاعرې به هم کوو، هر څه به کوو، خو چې هغه مونږ څه وکړو د تحریک دپاره څه وکړو، د ملګرو دپاره څه وکړو. دې کې که تاسو وګورئ نو که زما کوم ایواډ وي هغه به د یو معمولي ملګري هم وي، دا نه چې زما پکې داسې د ټولو نه غټ دی او د یو ملګري پکې ټولو نه دی. دا مطلب دی چې مونږ ټول یو یو. دا کار چې کوم مونږ کړی دی تاریخي دی ته په دې لحاظ باندې وایم چې د دې لکه هغه درویش صاحب خبره وي د درویش کتاب دی که نه، خامخا به پکې د لفظ نیم غلطي وي. انسان دی خو کومو سرکاري زموږ محکمو افسرانو چې وستایو، کومو پښتونخوا ملګرو چې وستایو، کومو مشرانو چې وستایو، نو یقینا چې زه دا وایم چې د یو تحریک د طرفه په یو ضلع کې دا یو داسې کتاب دی چې که د نن نه په 200 کاله بعد هم څوک تحقیق کوي نو انشاءالله وایي به چې اول خان رسوا ادبي تحریک یو داسې کارنامه کړې وه. بله دا ده چې زما ملګري الله دې وله ژوند ورکړي په هر حالت کې زه زغملی یم. دا ښکاره خبره ده چې یو بنده یو کتاب چاپ کوي، یو ستړی کوي، یو راټولول کوي. زه دا نن خبره دا ډاګیزې کوم چې دا ننني ملګري چې کوم ناست دي، پرون هم ما یو پوسټ شیر کړو، را روانو 36 غنټو کې موږ یو پروګرام کوو. زه وایم چې په هر یو شکل کې دوی له یو سرپرایز ورکړم. دوی چېرته هم په غټه مشاعره کې میلمانه مخکې کړي دي او ځان یې وروستو کړی دی. دا نن چې کوم ویني دا د دوی حق کېږي، دوی د دې قابل دي. ټول عمر دوی ځان وروستو پاتې کړی دی، خو نن سبا انشاءالله په یو داسې مقام باندې ولاړ دي چې پرون ما ته زمونږ دراني صاحب چې دا پروګرام ما په خپل ځای کې هم کولی شو، دا ما په خپل غټ حال کې هم کولی شو، خو ستاسو دا کوم دفتر چې دی دا نن سبا د پښتونخوا ادبي مرکز دی. نو زه غواړم چې دا اعزاز دغه ځای ته حاصل شي. زه غواړم چې دا پروګرام په دغه ځای کې وشي. نو څنګه چې زه وایم چې په دې کتاب باندې زما نوم د شکر دی. تاسو که زه کشر یم ما ته هم د مشرۍ په لحاظ کتلي دي، ما هم په هر وخت باندې مینه را کړې ده. نو دې ته په دې طریقه باندې زه تاریخي وایم چې په یو کتاب باندې د یو مؤلف نوم ني، زما په خیال چې هغې کې یا که د هر چا وي هغه تاریخي نشي کېدی. څوک هم هغې ته تاریخي نشي ویلی، لوی لوی سکالرانو ورته تاریخي نه دی ویلی. سبا که څوک تحقیق کوي اول خان رسوا ادبي تحریک خو زمونږ د کور دی، دا زمونږ د مشرۍ ځای دی. خو دومره خو به وایي که نه چې دا کتاب چا راغونډ کړی دی، دا چا لیکلی دی، په دې کې دننه څوک دي، په دې کې زه نه یم. څنګه چې زما پکې 3 غزلې دي داسې پکې د ماشوم هم 3 غزلې دي، د هر چا پکې 3 غزلې دي. خو څنګه چې مو ووایي چې دې ملګرو ټول عمر ناکام کړی دی، دا ملګري ما د هېڅ څه نه دي خبر کړی. او انشاءالله دویمه خبره اخري دا کومه چې په دې حوالې سره زمونږ امین باچا لګیا دی د صوبې په سطح باندې کوششونه کوي. تاسو به یې نه د هغوی پکچر وزیرانو سره روزانه میلاویږم د دې تحریک په باره کې څه چې کړي دي هغه موږ ته پته را، کوم درخواستونه چې ورکړي دي هغوی سره چې کومې ناستې کړي دي، کومې مشورې یې کړي دي، د هغې سلې را روانې دي. زه د ډسټرک په سطح باندې لګیا یم، ډي پي او صاحب سره بل ورځ میلاو شوی یم، ډي سي سره میلاو شوی یم، فهیم صاحب سره میلاو شوی یم. نو انشاءالله چې رانوانو هفتو کې
زمونږ یو پروګرام به ډي پي او صاحب مونږ له کوي او هملته به یې کوي انشاءالله. نو زمونږ دا کوم سینیر ملګري چې دي ما د هغوی نومونه د ایوارډز دپاره هلته ورکړي دي. ما بېګا رشید صاحب سره خبره هم کړې وه. کوم ملګري چې نشي را رسېدلی یا نه دي راغلی لکه عمران رور شو، هغوی ته مسلې دي، دراني صاحب شو، یا داسې ډېر ملګري هغوی به هلته مونږ سره موجود دي. نو زه ډېره زیات یو ځل بیا مننه کوم د راغلو مېلمنو چې د هغوی دغه بینر به تاسو وینئ. دوی مونږ له د مخکتنې پروګرام دا زمونږ درېیمه مخکتنه ده. د مخکتنې پروګرام هم په دې کې شامل دی، په دې کې زمونږ 15 سرټیفیکیټس هم شامل دي، په دې کې زمونږ 14 ایوارډونه هم شامل دي. نو دا زما په خیال چې په پښتونخوا کې د ټولو نه غټ اعزاز زما په خیال خو بل نشي کېدی چې ضلعي حکومت په خپله تعالی ستا د اعزاز تحفه ستا مرکزي دفتر ته دروړي. ډېره مننه.